نو بنیادونه د دغه ساينس لیونهایک او فرډې کې هودل او د انسان د صحتمند انسان د سترګې ریزالوینګ پاور چې دوه سیزونه د یو بل نه بیلولی شي دا 0.1 millimeter دی. 0.1 millimeter means the 10,000th part of a meter. 1 millimeter is 1 meter is 1,000 millimeters, right? And when it is 0.1 millimeter, this means another zero is added there. So it is the 10,000th لزرم ایسا د یو میټر د انسان د صحتمند انسان سترګه دومره زره لیدی شي چې دغه سایزي او دغه چې کچ کې نو دا زر انګسټرام جوړیږي. انګسټرام چې د اټامیک ډسټنسز یونټ دی نو د دې نه زر انګسټرام جوړیږي. انسان تر زر انګسټرامونه وړوکی سیز نشي لیدی او دا مایکروسکوپي چې مخکې لاړه نو اوس خلک یو انګسټرام سیز ګوري، اټامیک پلینز ګوري. دا د هغه انپړ لیونهایک په قدمونو باندې خلک روان دي. او بجلی چې ده د فرډې والا هغه سنگل الکترون ترانسپورټ لیئرز پورې رااله چې یو الکترون اوس ته ډیکټیټ کولی شي، ډایرکټ کولی شي او دا ټول الټرا های کوالټي اپلیکیشنز چې ستا په ورلډز کې دي، سینسرز دي، هر څه چې دي دا د هغه فرډې د هغه بنیاد مخکې تګ دی. مطلب دا چې منورین خو یا کتاب خوري او یا کتاب وخواړو. پښتو ژوندی ده په هغو چې کتاب نه پېژني. دلته مو ګورئ چې آیا زمونږ په دې ادارو کې هغه خلک شته چې مونږ ولې څوک راولېږو چې دوی ورته هغه سبق وښیي. او دا ستاسو او زمونږ کار دی، دا به د بهر نه نه راځي چې مونږ محنت وکړو او مخکې لاړ شو. د دې مطلب دا شو چې مونږ څادرې وڅنډو، تجربهګاه او پوهنتونونه بند کړو، هغې ته جرندې واچو ووځو. نه، دا خبره داسې چرې نه ده. د یورپ معاشره د دې د یونیورسټۍ پیداوار دی. د یورپ معاشره چې ده هغه د یورپ د یونیورسټۍ پیداوار دی. د دې مطلب دا دی چې دا یونیورسټي فضول نه ده، دا سبق فضول نه دی. په دې لږ سوچ وکړئ، ځان سره یې موازنه وکړئ. زما بازار کې زما د ادارې د تحقیق په بنیاد جوړ څومره څیزونه دي او پردي پکې څومره دي. دومره لویه یونیورسټي ده، مالا خو یو ذره څه شی په کار دی په مارکیټ کې که نه. انجینیرینګ یونیورسټي را سره ده، په کار دی چې په دې بازار کې 10,000 دي چینیانو نه یو خو دې پکې زمایي که نه. بایو ټیکنالوجي ده را سره، میډیکل ساینسز دي را سره. ما څه وکړو؟ زه څنګه معاشرې سره اوږه په اوږه لاړ شم؟ هغې بازار او معاشرې ته خپل ساینس څنګه وړی دی؟ هغه بنیادی خبرې له راځو. بنیادی ساینس د ټولو نه زیاته هم دی. هغه د ټولو نه فضول چې ورته ما سر کې ووایي چې تی معاشرې ته نه شي وړی نو په هغې ساینس څه کوي؟ خو بنیادي ساینس چې کم کار کړی دی، ایکسرې چې ده په میډیکل ساینسز کې لومبۍ چې ډاکټر لاړ شي درته وایي ایکسرې وکړه، دا د بیسک ساینسز نه راوتې ده، د بیسک ساینسز ډسکوري ده. میټیریل ساینس کې چې ته لاړ شي نو لومبۍ درته وایي چې ته د دې سامپل ایکسرې وکړه چې دې کې کم فیز دی. ایون هغه انپړ چې کم سوداګر دي د معدنیاتو هغې به درته وایي یاره د سامپل نه راله ایکسرې وکړه. دا د بیسک ساینسز نه راوتې ده. د بیسک ساینس نه چې کوم علوم روزي، نالج جنریشن وشي، هغه 100 کاله 200 کاله 2000 کاله پس چېرته خلکو ته پته ولګي چې د دې استعمال څه دی. او عملي چې دا موږ ورته اپلایډ ساینسز وایو نو دا موقع پرستی ده. موږ هغه موقع له پیداوار پیدا کوو. نو که دغه موقع ته موږ وګورو، بجلی زموږ وطن کې نه وه، چې مارکیټ ته موږ لاړو د ایټلی، د استرالیا، د جاپان،
او ایون چې د هندوستان سولر پینل زمونږ په مارکیټ کې پرتې وي زمونږ ولې نه وي؟ هلته خو بجلی نه ده تللی، هلته خو لوډ شیډینګ نه دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې د دنیا قومونه په دریو ډلو کې تقسیم دي. یو ته پرمختللي وایي، پرمختللي چې دي ډیولپ نیشنز، دا هغه دي چې د هغې سرکار ویژنري هغې ته پته وي، ایډوانس کې سل کاله مخکې ورته پته وي چې زه په دې لاین باندې کار وکړم، داسې ادارې جوړې کړم، نو د دې آوټکم به دا وي. د هغې تعلیمي ادارې د دې جوګۍ چې ماشومانو ته د خپلو وسایلو مطابق هغه علوم او هنرونه ورکړي چې هغې ته د مارکیټ ته د وړو جوګه پیداوار وکړي. که ستا دا کلاسروم تا د دغې نه جوګه کوي، نو نن زه چېرته کلي کې ځان له دوکان موکانو که مزې به پې کوي. چې دا سکل تا له کلاسروم نه درکوي، څوک به یې درکوي؟ نو دکه نمبر 1 چې د خپل قوم او د هم عصره قومونو د ضروریاتو نه خبري یو قوم، بل هغه سره وسایلی، که هغه ځاني دي، که هغه د وخت دي، او که هغه معدني دي، او دریم د هغې حکومتونه ویژنري او کلاسروم او لیبارټري د دې جوګۍ چې هغه خپل وسایل د خرڅ قابل پراډکټ ته ټرانسفارم کړي، دغې ته ترقي یافته قومونه وایي. او کوم قومونه چې هر څه ورسره وي خو هېڅ نشي کولی، هغه مونږ یو. دې ته ما ورله پښتو کې ټکي لیکلی دی، مخ په وړاندې د تلو هغه هڅه دغه کوي، خلکو ته وایي چې زه روان یم، خو ځي نه، کار قبلې ته دی او دی نرخواته ته روان دی. او دریم هغه دي چې نه وسایل لري، نه په حکومت کې پوهېږي، او نه په کلاسروم کې ځایي، هغې ته رستو پاتې وي. دا درې ډلې د قومونو. نو څوک چې خپل ساینس معاشرې ته وړل غواړي، نو دا کلاسروم یې ځای دی چې زما وطن کې نشته. او تاسو چې سبا وزیران او لیډران شئ، نو ډېر خلک دی زمونږ په یورپ کې ناست دي، په امریکا کې ناست دي، او پښتون پټکې یې والي او وایي چې زه داسې کوم او زه هغسې کوم او دنیا په بل اړم. او دا نه وایي، تا ته به وایي چې دې قوم له دا پکار دی، دې قوم له دا پکار دی، دې قوم له دا، چې ورته وایي ستا برخه پکې کمه ده، نو یې مونږ خو پرېږده که نه. اصلي خبره دا ده زموږ تبلیغیان زیات شوي دي او عملي خلک کم شوی دی. زه د معاشرې د تعلیم او ترقۍ ټول له څوک د چا نه سوالونه نه اوري. که ستا معاشره څوک ګوري او ستا د ادارو کامیابي ګوري، نو هغې به دلته نه راځي چې تاله به وایي چې یاره تا پلانې سوال دی یاد کړی دی او که نه، لکه درته نه، لکه تا تعلیم کړی دی او که نه درته نه یې دی کړی، یا درته د ریاضۍ سوال وي. نه، هغه چې ستا په خیبر روډ باندې 10 منټه ډرایوینګ وکړي او هغه روډ په 10 منټه کې د 10 میلو دپاره جوړي، چې 10 منټه کې به په دې زه 10 میله سفر کوم او په هغې 2 غنټې ولګي، نو هغه فیصله وکړي چې دا ځناور دي، دا د سړک جوګه نه دي. بارنی سړی ستا د سبق ټول لا سوالونه ستا نه نه اوري، ستا روډ ته وګوري. او مونږ چې په هر روډ باندې ځو، نو ښه په ایمان ووایه بلا کنځل نه کوئ. خویندې او میندې خلکو له نه کنځئ چې بې ځایه به یې ډوغل کړي. ډېر خلک پکې مړه هم شو، ډېر خلک زخمیان هم شو. دکه تعلیم یافته قومونه دغه ډوغلې په لارو کې نه پرېږدي. دا ستا د معاشرتي تعلیم د معاشرې ته د وړو لار ده، د ښېګړې لار. د هغې د لارو کوڅو د حالت نه اندازه لګوي، او دا د غیر ساینسي علومو د طول تله ده. اوس ځان ته وګورئ چې زما تعلیم
معاشره غرق کړه او که مخ په وړاندې بوتله. د مشرانو نه تپوس وکړئ چې تاسو به په درمندونو کې په کټونو کې سملاستی او که نه چې تعلیم نه او اوس چې تعلیم دی نو ځان پسې جرندې اچوئ او که نه. نو که د تعلیم تا سره ښېګړه کړې وې په کار دا دی چې ته اوس هم پټي کې سملاستی شوې. د دې مطلب دا دی چې ستا تعلیم په غلطه لار دی. د تعلیم له ډایرکشن بدلول په کار دي. چا چې کړی دی هغې اوس هم په نیمه شپه کې نیمه بربنډه جینۍ د توره تیاره کې ګرځي او محفوظه ده او ته په خپل کلي کې نشې ګرځېدی. تعلیم مونږ سره ښېګړه نه ده کړې. تعلیم نقصاني نه دی، مونږ مس یوز کړی دی. مونږ معاشرې ته نه دی وړی او خلکو وړی دی. دلته زما د استادانو او استاذۍ د شاګرد د جهالت پته لګي چې مونږ کردار جوړ کړی دی او که مونږ کردار تباه کړی دی. ایجوکیټډ څه ته وایي؟ د دې معنی پکار ده. مونږ د صادر او د پټکي نه عزت جوړ کړی دی چې د خامتا جامې دي، په جیب کې د سور رومالي، نو ته د ټولو نه تکړه نیشنلیست او ته ډېر تکړه پښتوني. او هغه غریب چې لګیا دی شپه ورځ تاله وسپنې ټکوي ستا معاشره جوړوي، هغه هېڅ هم نه دی. زمونږ معاشرتي تاریخ لیکل پکار دی. دا د سوشل ساینسز دپاره ډېر امپارټنټ پوینټ دی. معاشرتي تاریخ زمونږ لیکل پکار دی چې زمونږ د درون او سپک د پیمانو پته ولګي چې مونږ څوک درنو او څوک سپکو او بیا استاز په دغه لار کار وکړي چې کم معاشرتي تاریخ مونږ ولیکو چې لس مرګ یې کړي هغه زما په کلي کې زیات عزتمن دی. خو چې کم سړي سره پټی ده او مات لاس د جوړولو هڅه کوي نو هغه یا نایي دی یا چېرته خوارزار دی، چېرته راناستې ځای یې هم ني. نو دا معاشرتي تاریخ لیکل پکار دی چې مونږ څوک درنو او څوک سپکو، به زمونږ تعین کوي. د معاشرې تله بیله ده. غټ ځناور د معاشرې په پیمانه معزز دی. دا ډېره امپارټنټ خبره ده. قاتل، ډاکو او د تاړې تحصیل بلد سړی زما د نمایندګۍ دپاره د کره کتنې پیمانه ده چې یو سړی د پولیس دوست دی، د پولیس دوست به څه وکړي چې تاڼې ته تلې راغلی که نه، یا پوډري یا پوډر سمګلري یا قاتلي یا د قاتلانو ملګري، هغه به ډېر تلې راغلی تاڼې ته که نه. شریف سړی خو نه ځي چې تاڼه او تحصیل نشي کولی. زموږ په معاشره کې اډو سړی نه دی. نو تاسو د معاشرې بنیاد کم ځای دی. معاشره څه ته وایي؟ استاز به دا د ماشوم نه یېروي. دا ډېر امپارټنټ دغه دی، پوینټ دی. We will have to unlearn from the student minds what they have learned from the society. په معاشره کې چې ستا بچې څه زده کوي، د ټوپک قدر، د غل قدر، د ډاکو قدر، استاز دا ذمهواري دلته ډبل ده. دی به ترې هغه یېروي، بیا به ورته نوی سبق ښیي. دې باندې ډېر غور وکړئ. معاشره ما ته یو څه وایي، بچې خاندي. ما نه یو ورځ یو منسټر صاحب نو ما ته وایي موږ په منټ او په دغه باندې ډېر تکړه لګیا یو. نو ما ورته ویل دغه ځای چې سړی ناست دی دا ستا د پلاني صاحب کلاس فیلو، هغه د امتحان نه مخکې تښتېدلی او نو لوی سړی شو او د امتحان پاس کړی نو استاز دی. دا ستا منټ دی. دې تلو ته به ګورئ او کومه معاشره چې دا تلې نه پیژني او د دې تپوس نشي کولی، به هم دقسې لوټلی شي څنګه چې لوټلی شي. او دا د استاز او د شاګرد د دې دواړو نه بغیر بل څوک نشي کولی. معاشره به در سره مرسته کوي، ځان له به ملګري ګورئ، خو ذمهواري د استاد او د شاګرد ده. لږ غوندې مخکې ځو، استاز به دا د ماشوم نه هېروي او بیا به ورته د انسانیت او مهذب ژوند اصول او لار په ګوته کوي. ښه هنر انسان هغه دی زما په معاشره کې چې چاله لاس ماتولی شي. چې ته معاشره کې دک سړی سپورټ کوې
نو غریب سړی به څنګه تاله راځي او مخکې کېږي به ټیلنټډ سړی به څنګه راځي او ستا لیډینګ به کوي او که هغه دی چې د ماتو لاسو د رغولو درکي او مددګاري راځو ساینس ته چې غنم نه کرې نو په لور څه کوي فزیکس نیوټن لاس باندې نه ډوډۍ کېږي نه دا سټک دی چې ته پې اوسپنه نیغه کې نیوټن لا یو پرنسپل دی د آینسټاین فزیکس پرنسپلز دي د فیراډیز فزیکس پرنسپلز دي دا پرنسپلز به ته پسې استعمالی نو د هغې نه به څه جوړی لور په خپله که تا کره 2000 لرونه په برګو کې خښ دي او ته یو مرله غنم نه کرې نو دا 2000 لرونه چې دي د دې تیرول او دا غستل نقصان نه دی اوس راشه دلته فزیکس chemistry biology biotechnology and whatever such science is it is basically the utilization of physics chemistry and biology statistics mathematics on your raw material to transform them into marketable product دا علمونه به ته د خپل وطن په منرلز استعمالی او چې دا استعمال کې او د هغې نه پراډکټ جوړ کړي او هغه مارکیټ ته لړ شي نو هغه به ستا اقتصاد ښه کوي که تا د فزیکس 200 کتابونه ګوټه کړي دي نه پې درله دلته څوک څلور انې درکوي نه پې خدای پاک جنت درکوي خو ساینس چې ته وایې د هغې دپاره انفراسټرکچر جوړی د هغه استاد نه دام تپوس وکړه چې رورې ستا نور څه پکار دي چې دا ساینس موږ معاشرې ته ووسو ډېر استادان یېرېږي هغه غریب بل نه شي ویلی قسمه قسم مجبورۍ دي د خلکو فیملی ساتلي ورته هغه نه شي ویلی او زه درته هم اکه خبرې کوم چې څوک یې نه شي ویلی چې که ته سبا منسټر شوې ګورنر شوې یا بل څه زور در سره راغی د ادارو ته لړ شئ او د دې نه تپوس کې کېدای شي دې کې ډېرې هیرې پرتې وي او ستاسو تعاون که یو پراډکټ مونږ مارکیټ کو نو ډېر لوی کار به وکړي راځو ساینس که مونږ خپل علم معاشرې ته وړو نو ساینسي کلتور به خپلول پکار وي ساینسي کلتور څه ته وایي که دا یو ټکی هم نن زده کوو نو زه وایم چې دا زما راتلل دلته فایدهمند شو کلتور مونږ اګریکلچر ریولوشن خپل کړی و